ټوکو سره له ژبو سره ډېر احتیاط وکوئ. یقین په الله باندې وکوئ. مفت به له ایمان نه خارج شوي، مفت. ځان ته به خبر هم نه یو د ایمان له دایرې به وتلي یو. ټوکې تقریبا مشهور اقسام 3 قسمونه دي د حکم په لحاظ سره. یو قسم ټوکې داسې دي چې ان سړی کفر ته ورباندې وځي، خدای هم دې وساتي، ایمان له منځه وړي. دا هغه ټوکې دي چې د اسلام په مقدساتو پورې تکوي، لکه نعوذ بالله من ذلک د یو چا په تلاوت پورې خاندي، یا د ځان نه یو څه په پښتو کې الفاظ جوړ کې او بیا د قرآن کریم د آیتونو غوندې ته تلاوت کوي، یا په نورو ژبو کې یا په عربي ژبه کې داسې رنګ ورکوي چې ګواکې دی تلاوت د قرآن کریم کوي او دا ته ټوکه کې. الله هم دې وساتي، دا کفر دی. د الله په آیتونو باندې مسخرې، د الله په آیتونو کې د الله عز وجل په کلام کې ټوکې، دا د کفر معادل دي. خدای هم دې وساتي. جمعات پورې خاندي، اذان پورې خاندي، د یو چا په ګیره پورې خاندي، د یو چا په لمانځه پورې خاندي، د یو چا په سجده پورې خاندي، رکوع باندې مسخرې کوي، اقامت باندې مسخرې کوي. دا ټول هغه څه دي چې دا ماتونکي د ایمان له منځه په دې سره ځي. خدای عز وجل هم دې وساتي، دا ایمان له منځه وړي. او دا ډول ټوکې زموږ په دې مجالسو کې ډېرې زیاتې وي. صحابه کرام چې غزوه تبوک ته تلل، بیا نو یوه ډله منافقان هم په دې سفر کې ملګري وو. غزوه تبوک ډېره سخته غزا وه، له دې نه تعبیر په جیش العسره باندې هم شوی، د سختیو لښکر، سخته ګرمۍ کې دا سفر و او له ډېر قوي دښمن سره و. په لکونو لکونو د روم لښکرې راغلې وې او رسول الله صلی الله علیه وسلم په 10,000 صحابه کرامو باندې لښکر باندې د دوی مقابلې ته د روم خاورې ته ورته، هغه ځمکه چې د رومیانو په ولکه کې وه. په لاره کې یو څه منافقان دي، دا سره غږېږي، یو بل ته وایي چې دته ګورئ، په دې لږو خلکو، په دې وږو نسونو باندې، په دې کمزورو اسلحو باندې دا د دومره سپر طاقت مقابله کوي. دا ګوره، دا خوبونه ویني چې یاره د روم غوندې امپراتوري به د رسول الله صلی الله علیه وسلم په لاسونو باندې الله ماتوي. دا نورو به ورته وخندل، خټه خټه شنه به شول. رښتیا وایي، دا ګوره. دا موږ تاسو په دې 20 کلن جهاد کې څومره په مجاهدینو پورې ټوکې او مسخرې کېدلې. اوس هم خلک لګیا دي. د مجاهد له ذات سره یې جګړه نه ده، له دې تګلارې سره یې ورانه ده، او دا ډېر خطرناک کار دی. که د مجاهد له ذات سره د جنجالو، دا دومره مشکله نه ده. ما سره شخصي د یو چا ضد دی، دا دومره خطرناکه کیسه نه ده. یاره پلانکی مې نه خوښېږي، دا ډېره خطرناکه ده چې له ما سره دې ځکه ورانه ده چې علم دې نه خوښېږي، له ما سره دې ځکه ورانه ده چې دا د جهاد نوم به در باندې لګېږي. یقین په الله باندې وکوئ چې دا د کفر معادله خبره ده. الله هم دې وساتي. دا صف دې نه خوښېږي، دا نظریه د جهاد دې نه خوښېږي، دا د مجاهدینو ټولګی دې نه خوښېږي. دغه منافقان په خپل مابین کې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ټوکې او مسخرې کوي. الله عز وجل د دوی په حق کې آیتونه را نازل کړل. الله عز وجل ورته وفرمیل قد کفرتم بعد ایمانکم، تاسو په دې عمل باندې کافر وګرځېدئ وروسته له دې چې تاسو اظهار د ایمان کاوه. پخوا خو هم دا دعوه کوله چې موږ مسلمانان یو، خو اوس چې کله تاسو هم په الله او د الله په رسول او د الله په آیتونو باندې وخندل، تاسو ښکاره کافر وګرځېدئ. ابالله وآیاته ورسوله کنتم تستهزئون،
داسې څه آیتونه راځي آیا الله پورې د الله په آیتونو پورې د الله په پیغمبر پورې تاسو ټوکې کوئ؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله دوی راوغوښتل ولې تاسو داسې ویلي دي؟ تاسو داسې کفري خبرې له خولې نه ویستلي؟ تاسو دا وی چې دا پیغمبر به کامیابیږي په دې لږو ملګرو په دې لږو اصلحو؟ روم خو ډېره لویه امپراتوري ده، نیمه دنیا یې لاندې کړې، سوپر ځواک دی، تاسو داسې خبرې کړي؟ دوی په جواب کې ورته وایي کنا نخوض ونلعب، یا رسول الله موږ خو له زړه نه نه وې، موږ به خو ټوکې کولې، بس دا مجلس هم لنډاوه، د خبرو په خوند کې ډوب شوي وو، گپ شپ هم روان کړی و، څه له زړه خو هم نه وې. الله عز وجل ورته فرمایي أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، آیا الله پورې د الله په آیتونو پورې او د الله په پیغمبر پورې تاسو ټوکې کولې؟ او بیا ورته فرمایي قد کفرتم بعد ایمانکم، تاسو کافر وګرځېدئ. دا د 10 سپارې آیتونه دي وروسته له اظهار د ایمان ستاسو. عذرونه مه بیانوئ، لا تعتذروا، عذرونه مه بیانوئ. قد کفرتم بعد ایمانکم، تاسو ښکاره کافر وګرځېدئ وروسته د ایمان له ښکاره کولو څخه الله هم دې وساتي. ټوکو سره له ژبو سره ډېر احتیاط وکوئ، یقین په الله باندې وکوئ. مفت به له ایمان نه خارج شوي، مفت ځان ته به خبر هم نه یو د ایمان له دایرې به وتلي. ایمان یو قوم نه دی، ایمان د یوه مملکت نوم نه دی، ایمان د یوې علاقې نوم نه دی، ایمان څه تنظیم هم نه دی. ایمان او اسلام د الله عز وجل د قوانینو مجموعه، دا له زړه نه منل، دې ته غاړه ایښودل او دا په ژبه باندې اقرار، له دې نه ایمان عبارت دی. دا خو د مرجئیو نظریه ده چې سړی بیخي کافر کیږي نه، بس په زړه کې ول اله په دومره باندې پوه شه چې الله یو دی، شریک نه لري. ما دا زړه کې منه نور چې څه کوې کوی، څه ګناهونه چې کوي او څه کفریات په دې ژبه باندې راځي هېڅ پروا هم نه لري. اهل السنه والجماعه هغوی عقیده خو دا نه ده. الله دې موږ ته له داسې سخریو او له داسې ټوکو نه نجات را په برخه وګرځوي. یو قسم ته ټوکې ایمان له منځه وړي، خدای هم دې وساتي. ډېر احتیاط وکوئ، ډېر احتیاط.